سټیون هوپنبرګ د نیویارک ټایمز د ریپورت تر مخې له نورو سرمایه‌دارو خلکو نه 450 میلیارده ډالره یعنی 45 کروړه امریکایي ډالرز سرمایه پټه کړې ده. د میډیا ریپورټس تر مخې جیفري اپسټین د سټیون هوپنبرګ یو نږدې ملګری و. یعنی دا دواړه ډیر لوی فراډیان وو او دواړه به له نورو خلکو نه د پونزي سکیم فراډ سیستم په ذریعه پیسې وهلې. کله چې د اف بی آی او سیکیورټیز اینډ ایکسچینج کمیشن نومې ادارې نظر د هغه په دې فراډي او مالیاتي سیستم پرېوتلو نو په هغه تحقیقات شروع کړل او خواوشا 20 کاله قید سزا سټیون هوپنبرګ ته واورولی شوه. د اپسټین مالي فراډي ملګری او پارټنر خو زندان ته ولېږدول شو خو اپسټین ته هیڅ ډول سزا ورنه کړې شوه. حالانکه په دغه فراډ او سکیم کې اپسټین هم پوره شریک و. دلته سوال دا راپورته کیږي چې اپسټین چا بچ کړلو او د احتساب ادارو لکه اف بی آی او سیکیورټیز اینډ ایکسچینج کمیشن د اپسټین خلاف ولې څه عملي ګام پورته نه کړو. لکه څنګه چې موږ مخکې دا حقیقت ستاسو په وړاندې بیان کړو چې جیفري اپسټین به له طاقتورو خلکو سره خپل تعلق په هر قیمت برقرار ساتلو. په دغه موقع چې اپسټین چا له اف بی آی او نورو انویسټیګیشن ادارو څخه بچ کړو هغه کس ډګلس لیز و. ډګلس لیز یو برطانوي ارمز ډیلر او کنټریکټر وو چې د برطانیې حکومت لپاره یې کار کولو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره به دفاعي معاهدې کولې. کله چې اپسټین له بیئر سټینز کمپنۍ څخه بهر شولو نو د ریپورټونو مطابق د هغه رابطه له ډګلس لیز سره هم وشوله. لیز هغه ته په نړیواله کچه د انټرنیشنل منی موومنټ دا بیچ وښودلو څرنګه چې لیز یو لوی ارمز ډیلرز و نو ځکه د هغه تعلقات له استخباراتي ادارو لکه ام آی 6 او سی آی ای سره ډیر ژور وو ځکه چې داسې خلک د انټیلیجنس ایجنسیز لپاره یو خاص اسټ وي. د اپسټین د پخواني ملګري هوپنبرګ د وینا تر مخې جیفري اپسټین د ډګلس لیز د نیټورک له لارې له انټیلیجنس ایجنسیز سره هم وصل شوی و. همدا وجه وه چې کله د اپسټین پارټنر هوپنبرګ ته په 450 میلیونه ډالره فراډ کې د 20 کاله قید سزا واورول شوه نو اپسټین بې له کمې ویرې آزاد ګرځېدلو. هغه ته پوره یقین و چې تر څو پورې هغه د داسې طاقتورو ادارو او خلکو لپاره کار کوي نو قانون ورته هم هیڅ نشي ویلی. خو تر دې دمه اپسټین یوازې دومره مال وهلی و چې هغه یو میډل کلاس سرمایه‌دار و. خو د هغه خواهش له دې هر څه ډیر لوی و. هغه غوښتل چې په لویه کچه پیسه او مال ترلاسه کړي. دارنګ په 1981 کې اپسټین د لیزلی هربرټ ویکسنر څوک چې د امریکا تر ټولو مشهور بزنسمین او د وکټوریا سیکرټ په څیر د نړیوالې کمپنۍ مالک له هغه سره دنده پیل کړه. د فوربس میګزین ریپورټ تر مخې ویکسنر سره 4.6 اربه ډالره سرمایه وه. له ویکسنر سره بې کچه مال او دولت و. کله چې د اپسټین او ویکسنر ملاقات وشو نو د دواړو ترمنځ ژور تعلقات جوړ شول او له همدې ځایه د ویکسنر لخوا په اپسټین باندې د ډالرو باران شروع شو. ویکسنر د خپلو کاروباري او فلاحي مصروفیتونو له وجې مالي معاملاتو ته ډیر وخت نشو ورکولی ځکه یې اپسټین خپل فاینانشل مینیجر مقرر کړو. ورو ویکسنر هغه ته د خپلو ټولو اساسو پوره اختیار ورکړو او هغه خپل پاور اپ اټرنی جوړ کړو. د دې مطلب دا و چې اوس اپسټین د ویکسنر له بینک اکاونټ څخه د پیسو ویستلو، لاسلیک کولو او حساب کتاب پوره اختیار لرلو. همدا هغه موقع وه چې اپسټین ورپسې له کلونو راهیسې ګرځېدو. ویکسنر هغه ته په نیویارک کې خپل په 38,000 مربع فیټه احاطه کې جوړ شوی عالیشان محل د ویډیا اوسېدلو لپاره ورکړو. صرف دا نه بلکې ویکسنر ورته خپل شخصي جهاز بوینګ 727 هم ورکړو چې وروسته ورته د لولیتا ایکسپریس نوم ورکړل شو. د وال سټریټ جرنل د یو ریپورټ تر مخې د 1991 څخه تر 2001 پورې اپسټین له ویکسنر څخه تقریبا 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړل. د دې نه علاوه هغه د یو بل بزنسمین لیون بلیک سره هم د یو مالیاتي کارپوه په توګه کار کړی او له هغه نه هم خواوشا 100 میلیونه ډالر سرمایه ترلاسه کړي. همدارنګه په 1998 کې هغه تقریبا په 8 میلیونه ډالر
د لیټل جیمز آیلند په نوم یو جزیره واخیسته چېرته چې به هغه د انډریج ګرلز ټریفیکینګ توره دنده چلوله. د اپسټین په دغه توره دنده او کرایم نیټورک یو بیل او ځانګړی چپټر مونږ تیار کړی. هغې له به راتاویږو. په هغه چپټر کې به تاسو ته د هغه ټول ناوړه کردارونه را برسېره کوو، خو دلته تاسو ته دا حقیقت واضحه کوو چې اپسټین د دغې جزیرې انتخاب د یو خاص علت له وجې کړی و. د امریکا د حکومت د یو خاص پروګرام اکنامک ډیولپمنټ لاري چې په دغه جزیره کې کاروبار کوونکو ته 90% پورې په ټیکس کې رعایت یا اکزمپشن میلاوېدو. په دغه چالاکۍ اپسټین له 1999 څخه تر 2018 پورې تقریبا $300 میلیونه ټیکس بچ کړو. هم له دغه حکمتي عملۍ او تورې دندې له وجې هغه یو سوپر ریچ انسان جوړ شو او د اربونو روپو مالک جوړ شو.